په معده کې د څلوېښتو چاقوګانو سره ژوند کول. په هندوستان کې ډاکټرانو د 500 جراحي عملیاتو په پایله کې د یو تن له معدې څخه پوره 40 دانې چاقوګان راویستلي دي. یو تن 42 کلن هندي سړی چې د فلزاتو په خوړلو روږدي و، د 2 میاشتو په اوږدو کې زیات شمېر چاقوګان خوړلي دي چې وروسته یې بیا عملیات وشو. د CNN د خبري کانال د یو خبر په اساس د دې ناروغ یو تن ډاکټر جای تندر مهالهوترا سیمایي رسنیو ته ویلي دي چې ناروغ د فلزاتو د خوړلو په ناروغۍ روږدي دی. د تجربه لرونکو ډاکټرانو د درلودلو سره مو د عملیات پر مهال د حیرانتیا ډکه منظره ولیدله. دا ډول جراحي عملیاتو پر مهال کوچنی خطا هم کولی شي د ناروغ د مرګ سبب وګرځي. د 20 کلنۍ ډاکټرۍ پر مهال مې هیڅ دا ډول ناروغ نه ولیدلی. ډاکټر مهالهوترا وایي چې د هند امریتسر په ښار کې د جراحي ډاکټرانو د یوې ډلې په ملتیا مو د ناروغ له معدې څخه 40 دانې چاقوګان چې د هر یو اوږدوالی تقریبا 18 سانتي متره و راویستلي دي. د نوموړي په وینا د ناروغ ژوندي پاتې کېدل یوه معجزه ده. ناروغ شخص له 2 ماشومانو پلار دی. د ډاکټرانو څخه یې د مننې ترڅنګ ویلي دي چې په خپل کار ډېر پښیمانه یم. ډاکټران وایي که څه هم د دې ناروغ روغتیايي حالت سم دی، خو باید د رواني ډاکټرانو لخوا نوره درملنه هم وشي.